من ستر مسلمن، چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله. دی الله جل جلاله دا کار څومره خوښیږي. دی الله مهرباني ته خو لږ وګورئ کنه. ستره الله فی الدنیا والآخره. الله جل جلاله به په ده باندې په دنیا او آخرت کې پرده واچوي. دا ډېره ناشنا خبره ده. یعنی د الله جل جلاله د دې انسان دومره تقدیر کوي، دومره نازوي چې په ده باندې دنیا او آخرت کې پرده اچوي. دی نه شرموي، دی نه بې عزته کوي، نه بې ابرو کوي. الله جل جلاله عزت او ابرو محفوظه ساتي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو مبارک حدیث ده چې ما تاسو سره شریک. نن سبا خو خلک دې ته خوشحاله کېږي، داسې ناپوهه خلک شته دي متاسفانه چې فقط دغه ته خوشحاله کېږي چې زه له یو چا نه ویډیو کم، یو څوک وشرموم، یو څوک بې ابرو کم، یو څوک بې عزته کم، په ټوله دنیا کې خلکو ته بې عزته کم. دا څنګه مسلماني ده؟ دا کوم مسلماني ده چې دې زده کړې ده؟ دا ځان ته مسلمان وایي؟ مسلمان خو دې ته وایي چې هغه په یو بل باندې کوشش کوي چې ښه ګمان وکړي، په یو بل باندې پرده واچوي او هیڅوک هم ترېنه اذیت نه شي. په یو بل حدیث کې هم نبی علیه الصلاة والسلام ډېره ناشنا او عجیبه خبره کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دومره شر د یو انسان لپاره کفایت کوي چې دی راولګېږي او یو خپل مسلمان ورور دا څنګه کړي؟ دا سپک کړي او بې عزته کړي. یعنی که ته غواړې چې د بې عزتي هغه اخري حد ته ورسېږي، یو لوی بوج چې اصلا یې ته متحمل کولی نه شي، په اوږو باندې وړلی نه شي، هغه په ځان باندې واچوي، نو تا لپاره همدقه کفایت کوي چې ته راولګېږي او یو مسلمان بې عزتي وکړي، یو مسلمان وشرموي. دا څه وړه خبره ده؟ نن سبا موږ او تاسو د میډیا په دور کې ژوند کوو. دا نن سبا زموږ او ستاسو د یو مسلمان په حیث باندې مسؤلیت نور هم پسې زیاتېږي. پخوا وختو کې خو یو نفر که چېرته بې عزته کېده خو په یو کورنۍ کې، په یو کلي کې به بې عزته شو. نن سبا که څوک وغواړي چې یو انسان بې عزته کړي، په ټوله دنیا کې بې عزته کولی شي. نو د دې وجې نه د مسلمانانو مسؤلیت نور هم پسې زیات شو او الحمدلله دا دین موږ او تاسو ته ورځ تر بلې نور هم ګټور ثابتېدلی شي. که چېرته یو ناپوهه انسان، یو جاهل انسان راولالیږي او دی کوشش د دې کوي چې دغه نه دلته یو مشکل د الله زر که ویډیو که او په انټرنیټ کې واچوه، تا ته به څوک آفرین وایي، څوک به درته دعا وکړي، څوک به درته شاباشی ووایي، څوک به دې خوشحاله کړي، تا ته به پیسې راسي. نه، هېڅ هم تا ته نه راځي. یوازې دا شیطان ده چې ته یې وهڅولې، له تا نه هم شیطان جوړ که، ته د شیطان ورور شوې او راولګېدې او یو انسان دې بې عزته که. بس دا د لږ وخت لپاره شیطنت ته، دا د لږ وخت فساد لپاره هیڅ وخت کې هم باید مسلمان زړه ښه نه کړي. کوشش انشاءالله دا کوئ چې په نورو خلکو باندې پرده واچوئ. الله جل جلاله به په تاسې باندې په دنیا او آخرت کې پرده واچوي. خو که چېرته تاسو کوشش د دې کوئ چې یو انسان بې پردې کوي، بې عزته کوي، وې شرموي، رسوایه کوي، نو لرې نه ده چې الله جل جلاله تاسې حتی په خپل کور کې دننه هم رسوا کړي، بې عزته مو کړي او ومو شرموي. دا موږ تاسو ته عزت چې راکړی ده، چا راکړی ده؟ هغه لوی رب راکړی ده. موږ تاسو کې کوم یو داسې ګناهګار نه ده، کوم یو داسې پاک ده، خو هر یو په خپل اندازه باندې په ګناهونو کې غرق یو، په ناروا کې، په فساد کې ښکېل یو. خو دا خو یوازې او یوازې د الله جل جلاله فضل ده په موږ او تاسو باندې چې الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې پرده اچوي او موږ او تاسو ته یې عزت راکړی. خو که چېرته موږ او تاسو په انسانانو باندې د هغوی د عزت خیال ونه ساتو، نو بیا الله جل جلاله که یو ځل له موږ نه انتقام اخیسته دی، الله جل جلاله انتقام ډېر زیات سخت ده. مهرباني وکړئ د میډیا په دې دور کې ډېر زیات احتیاط کوئ، زښته ډېر احتیاط کوئ چې په یو بل باندې انشاءالله پرده واچوئ، د یو بل عزت خوندي وساتئ او یو بل هېڅوک هم چېرته نه بې عزته کوي، نه یې شرموئ او چې اشد ضرورت نه وي، ضرورت نه وي، له هیڅ چا نه هم ویډیو مه کوئ. فرضاً یو نفر د نه اصلاح کېږي،
صحیح شوه او له فساد نه لاس نه اخلي او همیشه لپاره غلط کارونه کوي باوجود د نصیحت بیا هم دا انسان سمې لارې ته نه راځي نو خاصو یو مراجعو ته مسؤلینو ته مثلا محکمې ته د ثبوت په خاطر باندې ته ویډیو وښیې خو امکان دی ولري اما دا چې ته یو انسان نه ویډیو کې بیا په انټرنیټ کې اچي بیا ټولې دنیا ته هغه شرمې دا ټول د افسوس ځای ده او ټول ناروا دي او غټه ګناه ده زما ټولو ورونو نه دغه هیله او خواهش ده چې تاسو انشاءالله په خویندو باندې په ورونو باندې په مسلمانانو باندې په هر انسان باندې پرده واچوئ او هیڅوک هم چاته مه بې عزته کوئ